بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ټو هوم بایولوژي د سیکنډ ایئر کیمستري دا په سیکنډ ایئر کیمستري کې کوم آنلاین چپټر چې د اس ان پی بلاک ایلیمنټس ته په دغه سیکنډ ایئر کیمستري په دې بوک کې چې دا کوم آنلاین پیج دی دا غي انټروډکشن تاسو سره کوم لکه په تفصیل وره ځکه چې تاسو ته مسلسل کیمستري چې دا وسته تاسو ته نو چې دغه کیمستري د کلاس سیکنډ ایئر کې په ټیکسټ بوک چې دی دا غي آنلاین پیج تاسو فالو کړئ نو باقي به تاسو سره شي شل و شل چې دی ستوي شل نوم به تاسو لیدلی په عام روزمره ژوند کې شل مونږ وایو پټ ته شل مونږ وایو یو لیر ته خو په کیمستري کې شل څه ته وایي شل دی ته وایي کله چې تاسو د یو اټم خبره کوئ نو په اټم کې زموږ سره الکتروني پروټاني او نیوټراني اټم کې چې زموږ سره کم الکتروني هغه الکترون د ګرځېدو لپاره خپل لارې نو هغه لارې ته مونږ څه وایو شل د دې ډیفینیشن څنګه دی چې د آوټساید پارت اف ان اټم اراوند نیوکلیس وس دا یو اټم دی اسی پرزی اټم ما وشته دی په دلته کې ما لیکل پلس د دې مطلب دا دی چې دا زموږ سره نیوکلیس دی د دې نیوکلیس نه چاپیره زموږ سره الکترون ګرځي الکترون په کوم ځای کې ګرځي الکترون په دې لارو کې ګرځي نو دا زموږ سره شل دی یو شل زموږ سره دا دی یو دا دی یو دا دی او یو دا دی دلته کې ما لیکل ون د دې ون مطلب دا دی چې دا زموږ سره اولنی شل دی نو دې اولنی شل ته مونږ نوم ورکو کې دا زموږ سره دویمې شل دی په دې کې هم الکترون ګرځي نو دې دویمې شل نه مونږ نوم ورکو ال دا زموږ سره درېمې شل دی د درېمې شل نه مونږ نوم ورکو ام دا زموږ سره څلورمنې شل دی څلورمنې شل نه مونږ نوم ورکو ان نو الکترون زموږ سره په دې شلز کې چې دی ګرځي کې ال ام ان دا به تاسو په ترتیب باندې وایي اولنی شل ته چې دی کې وایي دویمې ته ال وایي درېمې ته ام وایي څلورمنې ته چې دی ان وایي ٹھیک شو په دې شیلونو کې زموږ سره چې د الکترون ګرځي او د دې شیلونو په دې منځ کې زموږ سره چې د نیوکلیس موجود وي په نیوکلیس کې دننه زموږ سره پروټون او نیوټراني په هغه پروټون باندې زموږ سره پازیټیو چارج ځکه دلته کې ما لیکلی پازیټیولی چارج نیوکلیس او کوم نیوټران چې نه زموږ سره نیوټرلی په هغې باندې زموږ سره چارج نه ټیک شو ښه اوس دلته لږ څه کوي په دې شیل کې دننه بیا زموږ سره سب شیل نو د سب شیل ډیفینیشن ما لیکل چې د فیلډ اف شیل ویر الکترون پاس د شیل کې هغه ځای چې د کوم ځای نه الکترون پاس کیږي نه هغه ځای ته مونږ وایو سب شیل ښه نو اوس دی خو څه کوي زموږ سره کم شیلونه چې دي هغه زموږ سره دا دی کې ال ام ان په دې کې دننه بیا زموږ سره سب شیل په دې کې یو سب شیل چې دی هغې ته مونږ اس وایو د اس مطلب دی شارپ دویمې سب شیل چې زموږ سره دی هغه پی دی د پی مطلب دی پرنسپل درېمې سب شیل چې دی هغه زموږ سره ډي دی د ډي مطلب دی ډیفیوزډ څلورمنې سب شیل چې دی هغه اف دی او د اف مطلب دی فنډامنټل نو اس پی ډي اف دا څلور سب شیله دي او دا په دې شیل کې هغه ځای ته وایي چې په کوم ځای کې الکترون چې دی هغه چولي یا الکترون چې دی هغه پاس کیږي ها اوس دلته کې په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې زموږ سره شیل کم یو دي کې ال ام ان دا اولني څلور شیلونه دي بیا په دې کې ما دلته کې سب شیل لیکلی بیا مې الکترون لیکلی بیا مې میکزیمم الکترون لیکلی نو شیل زموږ سره کم یو دی کې په کې زموږ سره سب شیل څو دي زموږ سره په دې کې سب شیل چې دی هغې ته مونږ اس وایو دا ون سره ما ځکه لیکلی چې دا زموږ سره اولنی کې شیل دی نو په دې کې شیل کې زموږ سره یو اس سب شیل هغې لمونځ چې دی مونږ ون اس وایو نو په دې سب شیل کې زموږ سره څو الکترون راځي په دې کې زموږ سره راځي دوه په اس مونږ داسې ویلی شو چې په کې شیل کې یا په ون اس سب شیل کې څو الکترون راځي دوه نو میکزیمم الکترون زموږ سره څو شو ټو شو دویمې شیل زموږ سره دی ال نو په ال کې زموږ سره دوه سب شیل دي دا ټو چې ما لیکلی دا ما د دې ال دپاره لیکلی چې دا دویمې شیل دی زموږ سره خو اس چې دی دا زموږ سره سب شیل اوس دی خوښې کوي په ال کې زموږ سره دوه سب شیل یو ته مونږ اس وایو بل ته مونږ پی وایو نو مطلب څه شو دا ټو سره ما څنګه لیکلی چې دا دویمې شیل دی نو په اس کې زموږ سره دوه الکترون راځي او په پی سب شیل کې زموږ سره 6 الکترون راځي نو ټوټل الکترون زموږ سره په ال شیل کې څو رالو اته رالو یعنی 2 + 6 = 8 درېمې شیل زموږ سره ام دی په دې ام شیل کې زموږ سره درې سب شیل یو ای سی یو پی یو ډي دا 3 ما څنګه لیکلی چې دا درېم نمبر شیل دی نو په اس کې زموږ سره 2 الکترون راځي په پی سب شیل کې زموږ سره 6 الکترون راځي په ډي کې زموږ سره چې 10 الکترون راځي نو 2 + 6 + 10 = 18 دا چې تاسو پلس کې دي نه 18 راځي نو دې مطلب دا شو چې په ام شیل کې به زموږ سره 18 الکتروني بیا زموږ سره ان شیل نو په ان شیل کې زموږ سره څلور سب شیل یو زموږ سره اس پی ډي او اف چار ما څنګه لیکل چې دا ان چې دی دا زموږ سره څلورم نمبر شیل دی
نو په اس سب شیل کې زموږ سره 2 الکترون نازي، په پی سب شیل کې 6 الکترون نازي، په ډي سب شیل کې 10 الکترون نازي، او په اف سب شیل کې دا خبره اساده چې په دې کې زموږ سره 14 الکتروني. نو دا ټول چې تاسو پلس کې د دې زموږ سره راځي 32. د دې خبره مطلب دا شو چې په ان شیل کې زموږ سره 32 الکترون نازي. اوس په دې لږ ځان پوهه د دې خبره مطلب څه دی؟ د دې خبره مطلب څه دی؟ دا کوم اولنې شیل چې دی په دې کې زموږ سره 2 الکتروني، دا دویمه شیل چې دی ته مونږ ال وایو په دې کې 32 الکتروني، درېمه شیل چې زموږ سره کوم یو دی ته مونږ ام وایو په دې کې 18 الکتروني، د څلورمه شیل چې دی ته مونږ ان وایو په دې کې زموږ سره 32 الکتروني. نو دا خبره چې دی دا ځان سره ذهن کولاو کوي او دا ځان سره نوٹ کوي. ها اصل کې زموږ چپټر چې دی د دې چپټر نوم دی اس ان پی بلاک ایلیمنټس. اس ان پی بلاک ایلیمنټس مطلب څه دی چې کله تاسو دا پیریاډیک ټیبل چې دی تاسو راوالئ نو په دې کې به تاسو اس بلاک او پی بلاک ایلیمنټ چې دی هغه به تاسو معلوموي. دا کوم یو دی لکه تفصیل چې دی هغه درته وایم. نو څه کوئ؟ Elements are placed in vertical columns and horizontal groups. اوس دې پیریاډیک ټیبل ته تاسو ګورئ نو په دې کې زموږ سره ټوټل 118 ایلیمنټس دي. په دې 118 ایلیمنټس کې څه ایلیمنټ چې دي مونږ داسې هم ګورو او داسې هم ګورو. چې داسې ګورو دا زموږ سره په ورټیکل طریقه ده او چې داسې ګورو نو دا زموږ سره هاریزنټل طریقه ده. نو اوس فرض کړه دلته کې مونږ وایو ورټیکل کالمز. د دې ورټیکل کالمز مطلب دا دی دا نیغ نیغ څه کوی یو ګروپ زموږ سره دا دی یو دا دی دا دی دا دی نو دا ټول زموږ سره ورټیکل کالم دی یعنی ولاړ ولاړ. نو دې ورټیکل کالم ته مونږ دوه نمونه نور وایو، یو د ګروپس وایو یو ته مونږ وایو فیملیز. بیا زموږ سره هاریزنټل روز دی. د دې هاریزنټل روز مطلب دا دی لکه موږ د دې لیفټ سایډ نه شروع کو رائټ سایډ ته ځو دا زموږ سره یو پرته کرخه ده یا زموږ سره یو هاریزنټل رو دی. نو دې هاریزنټل رو ته موږ یو بل نوم وایو چې هغې ته ویلی کېږي پیریډس. ها اوس چې دا پیریاډیک ټیبل ته تاسو وګورئ نو په دې کې دا ایلیمنټ چې څونه دي نو دا موږ ډیوایډ کړي. دا موږ څنګه ډیوایډ کړي؟ دا موږ ډیوایډ کړي یو ته موږ اس بلاک وایو، بل ته پی بلاک وایو، بل ته ډي بلاک وایو او یو ته وایي اف بلاک. نو دې خبره باندې ځان پوه کړئ. دا اولنی دوه ګروپونه چې دي نو دا زموږ سره اس بلاک دي. اوس د دې دا زموږ سره ګروپ 1 اے دی او ګروپ 2 اے دی. بیا زموږ سره دغه راشه دی ګروپ 3 اے نه والے د دې ګروپ 8 اے 4 اے نو دا زموږ سره پی بلاک دی. د دې منځ کې دا ګروپ سیکنډ بی او دلته کې زموږ سره دا ګروپ سیکنډ بی دا دوه چې زموږ سره یو دي. نو دا زموږ سره اس بلاک شو، د دې نه دا زموږ سره پی بلاک شو او دا چې زموږ سره دی نو دې ته موږ ډي بلاک وایو او دا لاندینی لینتینایډ او اکټینایډ دې ته موږ وایو ډي بلاک. ٹھیک شو. اوس زموږ سره کوم اس بلاک ایلیمنٹ چې دا څه دي لاست الکترون اکوپای ان اس سب شیل. په اس بلاک کې ماته تاسو وایي اس سب شیل چې ماته تاسو وایي چې په اس سب شیل کې زموږ سره 2 الکترون نازل لکه زموږ سره د دې نه والا د دوه ګروپونو چې زموږ سره دي نو چې چلې لاست الکترون اکوپای ان اس سب شیل په دې کې اخرنی الکترون چې دی هغه تاسو سره په اس سب شیل کې راځي. ٹھیک شو. دا به موږ څنګه شروع کوو؟ لیفټ سایډ اف پیریاډیک ټیبل. دا اس بلاک والا کوم ایلیمنٹ چې دا زموږ سره دی پیریاډیک ټیبل لیفټ سایډ دی. دا اولنی ګروپ دا دی، دویمه دا دی. نو دا اس بلاک والا چې دی نو دا زموږ سره لیفټ سایډ ته چې دی هغه پراته دي او دا زموږ سره کم کم دي. دا زموږ سره ګروپ فرست اے او ګروپ سیکنډ بی. ګروپ فرست اے زموږ سره دا دی د هایدروجن نه شروع دی د پرنشیم پورې او ګروپ سیکنډ بی چې دی هغه د بیریلیم نه شروع دی د ریډیم پورې چې دی هغه راځي. ها اوس زموږ سره پی بلاک ایلیمنټس دي. نو پی بلاک ایلیمنټ چې دي نو لاس الکترون ان پی سب شیل. په پی بلاک ایلیمنټس کې دا زموږ سره د دې ځینې والا دا ټول چې زموږ سره دی ګروپ 3 اے نه والا ګروپ 8 اے پورې دا زموږ سره پی بلاک ایلیمنټس دي. په دې کې چې کله موږ الکترون ارینجمنټ کوو نو اخرنی الکترون چې دی هغه تاسو سره په پی سب شیل کې چې دی هغه راځي. په دې کې زموږ سره څوک دي؟ ګروپ 3 اے، ګروپ 4 اے، ګروپ 5 اے، ګروپ 6 اے، ګروپ 7 اے، ګروپ 8 اے. دا دي څه کوی ګروپ 3 اے، ګروپ 4 اے، ګروپ 5 اے، ګروپ 6 اے، ګروپ 7 اے، ګروپ 8 اے. دا ټول زموږ سره دي. ٹھیک شو. د دې نه علاوه بیا موږ نارمل ایلیمنټس موږ څه ته وایو؟ په دې کې ما ډي او اف ځکه پرېښودو چې دا چپټر چې دی دا صرف د اس بلاک ایلیمنټس او د پی بلاک ایلیمنټس په باره کې دی. بیا زموږ سره نارمل ایلیمنټس دي. نارمل ایلیمنټ چې دی هغه اس بلاک دی. اس بلاک ته موږ څه وایو؟ میټلز وایو. د دې خبرې مطلب دا چې د دې هایدروجن نه علاوه دا زموږ سره اس بلاک دی. د دې هایدروجن نه علاوه په دې اس بلاک کې چې څونه ایلیمنټس دي دا ټول زموږ سره میټل دي. بیا پی بلاک چې دی نو دا کې زموږ سره میټل هم دي او نان میټل هم دي. د ګورې دا زموږ سره پی بلاک دی نو په دې کې څه زموږ سره میټل دي او څه پکې زموږ سره چې دی هغه نان میټل دي. نو دا د دې چپټر انټروډکشن او بیا په دې کې چې کوم تفصیلي خبرې دي ټول لیکچر به کومه سبا ته بورډ کومه چې ماته ضروري ښکاري چې دی تاسو په کاپي کې پوهیږئ یا په بورډ پوهیږئ نه هغه ټول خبرې چې دی هغه تاسو ان شاء الله چې کلیر کوم. تھینک یو ډیر مننه.